اوس راځو اهم موضوع له، او دا د کتاب ګوره اهم موضوع ده یا د اصول التفسیر اهم موضوع هغه ده طرق التفسیر، د تفسیر د کولو طریقې. لکه یو سړی کېناستو چې زه د الله د تفسیر کلام کو، عفوا د الله د کلام تفسیر کو، او د الله د کلام تفسیر به په کومه طریقه کې، نو د دې شپږ طریقې دي. د تفسیر د کولو شپږ طریقې دي، طرق لارو ته وایي یا شپږ لارې دي. د ټولو نه اولنۍ لار تفسیر القرآن بالقرآن، د قرآن تفسیر کول په قرآن سره، او علما وایي هو ابلغ التفاسیر، یعنی عمده ترین تفسیر د الله د کلام تفسیر د الله په کلام باندې. ولې؟ ځکه چې رب العالمین د خپلې خبرې په مراد او په معنا چې څومره پوهېږي دومره به بل څوک نه پوهېږي. او دا لازم نه ده یو خبره به ته ذکر کړم، لکه لازم نه ده یو مفسر یو آیت راواخلو چې د دې تفسیر دی، کیدای شي او کیدای شي نه، هغه جدا مسله ده، ځکه چې دې کې هم څه نه څه اجتهاد راتلی شي. رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن تفسیر په قرآن سره کړی دی. لکه زه پې د دلیل ښیم. حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مشهور دی چې کله د آیت نازل شو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کومو خلکو چې ایمان راوړو او خپل ایمان نه دی ګډوډ کړی د شرک سره، د ظلم سره، دا خلک کامیاب دي. صحابه کرامو یا رسول الله موږ ټولو نه څه نه څه ظلم خو کېږي، یعنې دا خو دا خبره ډېره ګرانه شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دې ظلم ټکي تفسیر وکړو په قرآن سره، وی ان الشرک لظلم عظیم، شرک لوی ظلم دی. نو هلته صحابه کرامو ته ووایي چې دغه ځای کې د ظلم نه مراد څه شی دی؟ شرک دی، عام ظلم تی نه دی مراد. دې ځای کې اوس تفسیر د قرآن په څه سره وشو؟ په قرآن سره وشو. د الله د کلام تفسیر د الله په کلام سره. او که موږ سلفو ته لاړ شو، نو د سلفو په وخت کې چې په دې څوک مشهور د مفسر نه هغه عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمه الله دی. د امام طبري د تفسیر چې سړی راوالي که نه د ابن جریر صاحب ده، او په دې کې مرویات هغه روایت چې د نه نقل عبدالرحمن بن زید نه، نو سړي ته پته لګي چې ده به اکثر د قرآن تفسیر هغه په قرآن سره کوه. بیا په مشهور مفسرینو کې امام ابن کثیر رحمه الله دا طریقه څه نه څه خپله کړې ده. امام ابن کثیر رحمه الله د تفسیر د قرآن په قرآن سره. بیا په دې کې چې چا تفسیر لیکلی ده خاص، نو هغه محمد ابن اسماعیل الامیر الصنعانی چې ورته ویلی کېږي رحمه الله، او د هغه د کتاب عنوان دی مفاتیح الرضوان فی تفسیر الذکر بالآثار والقرآن. وی تفسیر د قرآن په آثارو او په قرآن سره. دغه شان چې نن سبا کوم تفسیرونه موجود دي، پای کې یو مشهور تفسیر د شنقیطي رحمه الله، هغه نوم یې چې دی اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، ایضاح القرآن بالقرآن. نو دې تفسیر کې هغه سیجل کړی د قرآن وضاحت د قرآن په قرآن سره کړی دی. یاره دا آیت دی چې دې به څه مطلب وي، بل ځینې آیت پیدا کړی چې یاره دې مطلب بدی. نو تفسیر القرآن بالقرآن دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دا قسم د تفسیر دا روانه، دا د ټولو اوچته لاره ده چې ته د الله د کلام وضاحت په کوم ځای کې وګورې، د الله په کلام کې وګورې. څنګه؟ لکه تفسیر قرآن په قرآن سره څنګه کېږي، دي ډېر انواع دي، خو زه پې تاسې یو څو مثالونه ذکر کړو. لکه بیان المجمل، یو خبره مجمله ده د هغې وضاحت ته ضرورت دی، او ته ول هغه وضاحت پیدا کړي په کوم ځای کې؟ په قرآن کې. مثال پرې درکړم او مثال سره خبره واضحه کېږي. الله قرآن کوي احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم. ستاسو دپاره الله وایي ما بهیمة الانعام چارپایان څاروي دا ما حلال کړي دي، سوای د هغه نه چې څه په تاسو لوستلی کېږي، الا ما یتلى علیکم، یعنې دغه حرام دي. اوس دا ټکی مجمل دی، یعنې دا څه دي چې په موږ لوستلی کېږي. نو بل ځای له راشه
د الله وینا ده حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. په تاسو باندې الله وی مرداره حرامه ده، وینه بیدلې او دغه شان د خنزیر غوښه او چې د بوتانو دپاره حلال کړی شي او داسې پسې بیا ځه. نو هغه آیت کې ده چې دا ستاسو دپاره څاروي حلال دي مګر هغه چې په تاسو لوستلی کېږي. هغه لوستلی کېږي څه هغه هم د الله په دې کلام کې شتي. نو هغه اجمال د خبرې هغه واضح شو د چا په خبره؟ د الله په خبره. کله یو خبره مطلق ذکر شي، مطلق خبره ذکر شي، نو بیا د هغې تقیید د الله په کلام سره وشي. لکه مثال به هرې خبرې سره ورکوو انشاءالله. لکه الله قرآن کې وایي ان الذین کفروا بعد ایمانهم، کومو خلکو چې کفر کړی د ایمان نه وروستو، یعنی ایمان یې راوړی دی بیا کافران شوي دي، ثم ازدادوا کفرا، او بیا په کفر کې ښه ډېر شوي دي، لن تقبل توبتهم، د دوی توبه نه قبلیږي. خیال هم دی که نه؟ یعنی یو سړی دی مسلمانو بیا څه شو؟ کافر شو او په کفر کې ښه ورننوتو، د ده توبه نه قبلیږي. اوس څنګه د توبه نه قبلیږي؟ حالانکه حدیثونه خو دا خبره واضح ده چې څوک توبه وباسي الله یې توبه قبلوي. دا خو اوس مطلق خبره ده، قید ورسره لګي. ګوره اوس ښه قید د الله په کلام کې لګېدلی دی. بل ځای کې الله وایي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. الله وی توبه د هغه چا نه قبلیږي چې کله پې د مرګ زنکدن راشي او دی به یې چغې وایي زه اوس توبه وباسم، او یا د کفر په حالات کې مړ شي. اوس هلته هغه آیت مطلق و چې څوک مؤمني بیا کافر شي او په کفر کې ډیر شي د ده توبه نه قبلي. یاره دا څنګه نه قبلي؟ دې آیت کې ورسره قید ولګېدو، نه قبلیږي چې کله په دغه کفر کې مړ شي، یا نه قبلیږي چې کله دې توبه کوم ځای کې وباسي؟ په زنکدن کې. نو زنکدن کې خو توبې نه قبلیږي. کله تفسیر د الله د کلام د الله په کلام سره داسي چې یو خبره عامي عام او هغه خاص شوي د الله په کلام سره. لکه ګوره مثال الله قرآن کوي والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. کمې ښځې چې طلاق یې کړی شي نو دوی به عدت تیری 3 حیضه. اوس مطلقات ټکې عام دی که نه؟ یعنی څومره طلاق شوده چې دي زنانه د دوی عدت څومره دی؟ 3 حیضه. دا خو اوس عام حکم دی، خو قرآن کې داسې یو آیت شتي چې دیزی کې د دې عام نه حامله زنانه خاص کړې ده. نو الله قرآن کې وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، او هغه زنانه چې حمل لري د دوی نیټه د عدت ته کوم وخته پورې ده؟ د دې ماشوم د زیږولو پورې ده. نو د هغه مطلقات هغه اوله کې ټکې عام و که نه؟ د هغه عام نه دا زنانه څه شوه؟ دا ترې خاص شوه چې نه صحیح ده. د څومره زنانه چې هم دي چې طلاق ورته ورکړی شي د دوی عدت 3 حیضه ده، الا چې کومه زنانه حامله. نو دا اوس عام و، دا ټکې خاص شو د الله په کلام سره. کله یو آیت داسې که نه چې مفهوم سړی پې پوه شي. مفهوم څه ته وایي؟ لکه یو آیت نه سړی، لکه هغه آیت کې دا خبره نطق په دې خبره نه وي شوی، داسې نه وي، خو سړی پې پوهېږي داسې چې دې نه دا مسله راوځي. لکه څنګه زه پهله مثال درکړم. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. الله وی کافران به د قیامت په ورځ د خپل رب نه په پرده کې. خیال هم دی که نه؟ کافران به د خپل رب نه څه په پرده کې، یعنی الله به نه. مفهوم د دې آیت سره مفهوم، یعنی سړی به پوهېږي داسې چې الله به په آخرت کې لیدی کېږي که نه؟ داسې به سړی پوهېږي که نه؟ حالانکې د آیت کې داسې نشتې. د آیت کې دا دي چې کافران د خپل رب نه په پرده کې. ښه نو چې په پرده کې دي معنی ده چې بعض خلک به یې نه، هغه مؤمنان دي. اوس دا مفهوم خو ستا ذهن ته راغی، د دې دپاره د الله په کلام کې ته وضاحت کتی شي، او هغه ده الله قرآن په بل ځای کې وایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره.
بعض مخونه به پړقېږي او هغه به خپل رب ته ګوري. نو هغه کوم مفهوم چې و د هغې دپاره ته د آیت وکتو نو د هغې وضاحت د الله په کلام سره وشو. کله د یو ټکي تفسیر د یو لفظ آیت کې راغلی دی د دې تفسیر په یو بل لفظ سره وشي چې هغه هم د الله په کلام کې. مثال لکه غریب الالفاظ چې کوم دي ناشنا ټکي چې کوم راځي الفاظ الله قرآن کې وامطرنا علیهم حجارة من سجیل موږ په هغوی باندې کاڼي راوویشتو عذاب دپاره من سجیل د سجیل نه. اوس یو سړی وایي چې یاره سجیل د دې څه مطلب شو؟ دا ټکی ناشنا دی. د دې تفسیر ګورو راشه تفسیر قرآن کې دی. دا د قوم لوط تذکره ده. اوس هم د قوم لوط علیه السلام تذکره بل ځای کې واوره الله وایي لنرسل علیهم حجارة من طین موږ پې کاڼي راوویشتو چې هغه جوړ شوي د خټو نه وو. خټه چې پخه شي که نه دغه شان کاڼي پې الله راوویشتو. نو وګوره د هغه سجیل تفسیر دلته وشو. د لفظ وضاحت د قرآن په یو لفظ سره وشو. دې ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالقرآن. دې باندې نورو مثالونه پیش کېدی شي خو خبره به ډېره اوږده شي. زما صرف مقصد دا چې رونه او خویندې هغه صرف په دې خبره پوه شي چې د طرق التفسیر د تفسیر د کولو طریقې موږ وایو څو دي؟ شپږ دي. یو پکې څه ده؟ تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن په قرآن سره تفسیر کول څنګه کېږي ما پیسې تاسو ته مثالونه پیش کړو او په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله سبا به د دویمې طریقې نه شروع کوو تفسیر القرآن بالسنة النبویه د قرآن تفسیر کول د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې. الله دې موږ پوهه کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.